د مصر می مسافر ته ډلې دي ډېرې خواږې دي ما عبدالجلیل لیکل څو مصر دي چې د کلي مسافر شي در پدر شي غمو سر سر شي څوک له خپل وطن کله چې بهر شي د امجد د مرګ وشو چې لانا سوم په خفګانه راته ګران دی بل وطن کې نور ګزرانه مسافر نواز خلطه پسې غمجن یم په زړه غریب درنا پنا پسمندر نن می وارد غم جل زړګي بیانا یم ډېر پریشان ټول ژوند شوالو تیر ډېر پرمان ګرانم جد لخپل وطن مسافر پزړه پر لخپل کور کله وطن لچی عبدالجلیل چوکنی تا پسی غمجن یم پری پری زیگر یم تا امجد پا مرگ زړه باندې پر هر یم بیلا تا نمی ژوندون شور په زړه مې نسکوره راکوي ماته څوک اوس دستا پیغوره کله کله مې د حال پوښتنه وکړه دیدن مې زنوام بیا ارمان را پسې مکړه خدای خبر چې ژوند مې څرنګه تېرېږي زړه مې خوږېږي یاران وینم ټول جوړه کله کور ته پرېږدم بېلتانه زما جانانه خواته نه راځي یو ځل ای قدردانه څو مصر عبدالجلیل درته لیکلي اعلان لا د امجد چې
ښکلې او رنګینې مصرې د امجد مرحوم په یاد کې ډالۍ او شاعر دی ډېرګان او محترم جناب عبدالجلیل او په اواز باندې کېږي د جناب جنزیل خلصا هاشم کلي او فرمایش کوونکي ملګري دي نواز خان او نور جمیل عبید محمد ایاز او شیر احمد والسلام.